ما وې اوس په دې ساعت مې په زړه کې تېره شوې چې نن کالج ته ولې نه وې راغلې؟ زه بیماره وم، طبیعت مې ټیک نه و. دا راته ووایه چې اوس دې طبیعت څنګه دی؟ اوس خو ښه یم، ځکه خو مې کور کې آرام نه کېدو. تاله خدای خبر چې ته ولې زما ډېره زیاته خوښه یې. یو زړه نه بل زړه ته لار وي. او چې زما خوښه یې ستا به ولې بدې شمه. خاص راغلی ما ته هغه نوټس راکړه کوم چې تاسو نن کالج کې اخیستي چې زه هم ترې کار وکړم. بس یو منټ دا دې راوړم ګل ښه. دې تصویر سره د سکون نه ما خو دا کتابونه کتل. نه جناب تا خو مې د لالاجي تصویر سره خبرې کولې. ای پوه خو دې دی که نه؟ زلر شاه صفا خبره کوه زما لالاجي هم څه دومره بد نه دی؟ نه خو ښه دی. نو داسې وایه که نه زه خو غواړم چې ستا بس بس زه درنه لاړم. سردی ایله مې د زړه کاله شو. جاویدیه ته کور ته ورځه زه به درشم. نه زبیره ما پسې بیا مه راځه. ولې څه خبره ده؟ بابا مې خفه کېږي. ولې یار ته ولې د لوفر ملګرو نه وړې؟ ها نو زه اوس لوفر شم ها؟ زه ښه ده جاویدیه ته کور ته ځه نه به درځم. وایم د نن نه پس په هغه جاویدي لکه څوک قدم هم نږدي په دې خبره باندې به ټول ځان پوه کوي. ګورې څه چل شو؟ وایم دا ووایه چې څه ونه شوم. څه چل دی؟ څه خبر وکړه که نه جاویدی نه دی وایي د نن نه پس به مونږ کره نه راځي. هسې خو به نه یې منې کړی که نه څه خبره خو به ضرور وي. یاره بابا هېڅ هم نشته دی وایي زما د پلار په سترګو باندې ښه نه لګي وایي مونږ کره به نه راځي بس. نور کوې مزه ورکړه که نه ستا ورته څه حاجت دی؟ نه زما د تور یم فرق که مې تېر چا پلار هم غلی کښېنه ستا د ترور کور دی لوفري نه کولې د چا به د کوره باندې کولې. وای زما زوی په څه لوفر دی په حجرو کې ناسته پاسه خو هر څوک کوي نو. شاباش شاباش نور یې مس که دی په ضرور ماته څه کار کوي. ته کښېنه زبیره بچې زه تا سره خبره کوم. زویه ما یې د پلار سره ستا د کوژدنې خبره وکړه خو هغه وی چې د زبیر مرضي معلومه کړه. ولې مور زما مرضي ضروري ده څه؟ او که نه زویه ژوند خو مو سره ستا تېرېږي. یاره مورې زه خو وایم زما خو د هغه نګینې هغه ملګرې ډېره خوښه ده. نګینې ملګرې؟ ښه ښه ته سایره یادې خو بچې هغه به موږ له څنګه راکړي؟ د کوره وتې نه ته ورخوشه که نه او خو یې غواړه که نه. بچې که لږ سبق دې ویلی وی نو تا ته به د رشتو څه کم یو. دې ته نه نو دا جټ خلک چې کوم دي و دا ټول بېودونو پاتې شو. بچې نن سبا جټانو له څوک رشتې نه ورکوي ښه. د کوره وتې نه او دلته دې راته کیسې شروع کړې. یاره ته عجیبه ښځه یې. ښځه زه اوس ورځم او رشتې غواړم. جاوید پلاره زه خو وایم چې جاوید ته کوره بد کړو ښه نه ده؟ پرېږده یاره چې خپل سبق پوره کړي.
نور بلا څونه سبق وي پرېږده که نه چې څه خوشحالي خو هم وینو که نه یلې ونی ولې اوس خوشحالي نشته څه یو خو ته هره خبره په ټوغه اخلې نه نو تا دې د زوی نوم تپوس کړی دی او که نه هغه زما ذمه ده خو ته راته هغه وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام نګین بچی ته راغې بابا نن لږه د وخته رانه بابا پیریډونه خالي وو ښه ده نګین ورې یو صلاح در سره کوو جوړ څه د خوشحالۍ خبره ده ډېر هوښیار شوی نه ولې مورې نګین بچی مور دې د جاوید د کویدن خبره کوله بس ما ورته جنۍ خوښه کړې ده څوک د جنۍ مونږ ته خو وښایه که نه هغه زما ملګرې ساحره نه نو د جاوید ته هم تپوس وکړئ که نه بابا تاسو بېغمه شئ د لالاجي رضا کول مې زما کار دی ښه نو ستاسو د ورور او خور یوه سلا ده بس داسې پوه شئ نو ګوره پورې انکار به راته نه کوې ښه پورې یوازې زما اختیار خو نه دی چې پلار یې راشي نو تپوس پتې نه وکړم او بیا د سایرې مرضي معلومول غواړي وایي خو لږ دا موږ چې ودېدونه زموږ نه چا تپوسونه کړي وو خورې هغه بیل وخت و اوس تعلیم یافته زمانه ده چې د هلک او جنۍ مرضي نه وي نو کور سمیل نه خوري ته ګوره زما زبیر خان سره به سایره ډېره خوشحالي خورې دا خو وروسته خبرې دي چې قسمت ستا زوی سره وي نو اوبه شي خو هسې تم سوچ وکړه چې یو تعلیم یافته جنۍ به بې تعلیمه هلک سره څنګه ګزاره کوي تعلیمونه خلک د نوکرو دپاره کوي او زما د زبیر خان نوکرو ته هیڅ حاجت نشته تعلیم سره سره نورې ډېرې خبرې شته خورې یوازې نوکري نه ده ښه زه ورځم تاسو پې سلام وکئ او زه به بیا راشم ډېره ښه ده ښه د خدای په امان زه خو مه کوې ښه دا د سلیم کوروالا وه خیر خو څنګه راغلی د سایرې رښتې غوښتوله راغلې وه تا ورته څه وویل ما ورته وویل چې پلار راشي نو تپوس پتې نه وکړم سټوډنټ کار به یې ورته کړی و هغه بدماش او یو فرض بیري ته بس موږ خپله لور وکړو یو خو دا خلک هم څکۍ سره